السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو لایو خپرونه د سره شیر کوي. د کابل مزدور او ګوډاګۍ اداره یو ځل بیا کوشش کوي چې ځان سپین او د ولس سترګو ته خاورې وشیندي. دا په داسې حال کې ده چې صلح ته ډېر نږدېوالی راغلی ده. 400 د طالب زندانیان چې په زندان کې دي، د کابل مزدور اداره له دې نه یوه معما جوړه کړې ده. د دې په خاطر چې دا 400 طالب زندانیان دوی په زندان کې وساتي یا د صلح پروسه سبوتاج کی، نو دوی کوشش روان کړی ده تر هغو پورې خلکو ته دا وښیي چې موږ خو د صلح په وړاندې خنډ نه یو، موږ د ملت ته ډېر متحد یو. ځکه دغه 400 طالب زندانیانو دوی افغانان وژلي دي. د 400 طالب زندانیانو خو که افغانان وژلي وای، نن به د مارشالۍ رتبې ورکړې وای، ځکه ته خو قاتلانو ته د مارشالۍ رتبې ورکوې. د 400 افغان زندانیانو که چېرته دا قاتلین وای او دا د ملت په وینو یې لاسونه سره وای، دوی ته به د وزارتونه ورکړی وای. ځکه تا سره په وزارتو کې ناست ټول وزیران مجرمین او قاتلان دي. ته هغه چاته میډالونه ورکوي چې هغه د افغانانو په وینو باندې لاسونه سره وي. نن څنګه په داسې یو جرګې کې چې د ناټو مفتي افتتاح کوي، پاپ سیاب زوړ او بوډا سپی راجګېږي، په داسې حالت کې د جرګې ته وینا کوي چې پښو لاسو کې حرکت نه و، لله الحمد. همدغه د ناټو مفتي پاپ سیاب زوړ او بوډا سپی دا 19 کاله د امریکایانو په چوپړ کې د دې ملت د وژلو فتواګانې صادرې کړي، د دې ملت د اتلانو او د دې ملت د سرښندونکو فداکارانو د وژلو او د په دار د راځړولو فتواګانې صادرولې. هغه څوک به څنګه صلح ته لیواله وي چې 19 کاله د امریکایانو مزدوري کړې ده، 19 کاله د ناټو اکمالات چلولي، 19 کاله د امریکایي وحشي ځناورو بیسونو حفاظت کړی ده، او د هغوی د جګړې د جواز دپاره فتواګانې ورکړي دي. هغه د دې جرګې مشرتوب په لاس کې ولري او بیا د له دې جرګې نه خلک د خیر تمه وکړي. خو بیا هم تاسو به د شړونګا او بړینګا د CIA او د بلیک واټر د مزدور خبرې اورېدلې وي چې په کومو دلایلو باندې او څنګه خبرې وکړلې. تاسو به فرمان کسکر په نوی روب کې په ولسي جرګه کې لیدلی وي چې څومره زبردسته شعرونه یې ویلې. دا جرګه د مشاعرې جرګه وه، د ترانو جرګه وه، که نورې داسې د زندانیانو د ازادېدلو جرګه وه، د دوی د محکومولو جرګه وه، د دوی د اعدامولو جرګه وه، که د دوی د راخوشي کولو جرګه وه، موږ په دې پوه نه شولو. دغه جرګې ته د ولسي جرګې یا د لوی جرګې نوم ولې ورکول شوی ده؟ دا جرګه خو د سکاټ میلر لخوا او د امریکا د سفارت لخوا ترتیب شوې ده. هغوی خلکو ته دعوت ورکړی، هغوی د دغه جرګې مصارف منلی دي. موږ سره ثبوتونه شته چې وکیلانو ته یې زنګونه وهلي دي چې دې جرګې کې ګډون وکړي. جرګه د امریکایانو په مشوره باندې، د امریکایانو په مصارفو او د هغوی په قومانده باندې جوړیږي. امریکایان که هر هدف د دې جرګې نه لري، خو موږ یو خبره سکاټ میلر ته کوو. سکاټ میلر بچو د تا به هغه درنې څپېړې له یاده وتلي وي چې روزانه د اتل فدایان په څټ سپاره سر ته دې سکان نیولي وو. که د جګړې اور ته لمن وهې، نو په زغرده او په سپینه باندې ووایه چې له جګړې ستړی نه یم. موږ هم له دې جګړې ستړي نه یو او نه له دې جګړې نه وروسته شوي یو. ښه په شوق او په مېړانه باندې دې جګړې ته بیا در سره دانګو او ټول د امریکا فوج دی ورته بیا شرګڼې کورایه واله. د جګړې د اوږدولو لپاره بهانې مه لټوه او هیڅ کله به ماتې خوړلي جنرالان چې د طالب جان ګزارونه یې خوړلي هغه به بیا سر را جګ نه کړي.
څه عجیبه مشاعرې دې شروع کړې وه په دې جرګه کې، څه عجیبه اوتې دې شروع کړې وې. ته ولسمشر یې، ته نه پوهېږم شاعر یې، ته نه پوهېږم نعتخوان یې، ته نه پوهېږم قاري یې، ته نه پوهېږم مفتي، څه شی یې ته؟ خو په یو قالب کې هم ولاکه جوړ راځې، نه فیلسوف یې، نه سیاستدان یې، نه یو داسې د ځواک او د قوت سړی یې. والا زه دا اختیار نه لرم چې زه دا بندیان خوشې کړم. نو مونږ ته خو ته معلومه چې اختیار نه لرې. که تا اختیار درلودلی تا به حکومت نیم له ګل مرجان سره نیم کړی و. که تا اختیار درلودی تا به د کابل ښاروال په خپل سر مقرر کړی و. که تا اختیار درلودی تا به خپله لور مبارکه راوړې و افغانستان ته. که تا اختیار درلودلی تا به د هغه زوی ته لږ هغه کړی و چې راشه دلته د لوړې مراسم مې دي دلته راشه. خو اختیار خو نه لري، دا خو موږ د سره منو. ډز او غب دې شروع کړی ده، اوتې باوتې دې شروع کړي. دې ولس پېژندلی هغه څوک چې 20 کاله تا ته خیاطي کول، هغه دې په خیاطۍ ستړی کړل. د هغوی دې په خپله هغه تا ته چې پرتوګونه ګنډل، د هغوی پرتوګونه ووتل. تا ته چې پرتوګونه ګنډل، نن هغه خیاطان دې بربنډ ګرځي. دومره مواد خو پیدا که چې هغه د تا خیاطان، د تا سکشویان، هغوی خو پې باندې یو څه ووایي، یو څه خبرې اظهار محافظ ضمیر دې چا خبره وکړي. خیاطان دې ګونګي شول چې تا ته یې لابي کوله، ګونګي شول. کمپاینران دې پرتوګونه وویستل. زه حیران پاتې یم نور څه وکړي دا ملت. یو دغه پاتې ده چې تا سر په دې خپل دغه باندې دننه کړي. نور خو د کمپاینران هم پرتوګ پې تا وویسته، کنځلې پې تا وکړلې، لا دینیت تا هغه کړه، کلیسا ته تا ولېږل، سکشوي پې باندې تا وکړله، هر رقم اپلاتې دې پې باندې وکړلې. نن بیا راجګ شول، بیا د ملت تا ته تمه وه چې ته به یو نن بیا ګلان شیندې. مخکې له دې چې دغه جرګه شروع سي، د الله په ذات مې د قسم مې دلته ملګرو اکثریت ویلي وای په دې جرګې کې به لانجه راځي، کشمکش به جوړېږي. د طالبانو سیاسي زراکت او پیشبینۍ ته ته وګوره، هماغسې وسول. مخکې له دې چې جرګه شروع سي، خلکو دا خبره کوله چې دی به خپل سپیناوی کوي. خپل سپیناوی ښه وکړه، دا سپیناوی. طالب جان داسې دښمن سره نه یې اوښتی چې هغه خپل سپیناوی وکړلی سي. هغه راځي د دې په خاطر چې سپیناوی وکړي، یو بل د مبلینو دیګ ته ځان خطا کوي. د دې لپاره راځي چې ملت ته ځان سپین وښیي، بل د ګریسو ډانډ ته ځان خطا کوي. ښه دا د تا سپیناوی نن ښه تا ته چا ویلې چې ته شاعري وکړه؟ د شاعرانو د هډوکي ورمات کړه. دا ته څه اوتې باوتې وایې؟ دا ته څه غول خولې لګیا یې؟ دا ته څه رقم ولسمشر یې؟ پر پدر دې په دغه دا ته څه شی کوې؟ که د تا دا فکر چې ته به دا زندانیان وساتې، ان خیال است و محال است. په خلاصو غوږونو یې واورئ د کابل د مزدور ادارې کارمنانو، مات شوي د امریکا جنرالانو، هغه ورځې له یاده مه باسئ چې یو ځل بیا د سکاټ میلر طالب غازي په څټ ناست غوږ ته د ماشه نیولې وي. تا خو په قندهار کې خپلې منډې ولیدلې که نه؟ هغه څوک چې د تا غلامان او مزدورانو د تا په غېږه کې طالب جان مردار کړه، د غټو د وار نه و، د وړو د شمار نه و. نو لینک مې اچولی د ملګري کولی شي چې لایو خپرونه کې ګډون کې خپل د زړه بړاس په دې شړونګا باندې وباسي. شړونګا او بړینګا ولس لاړې درته کوي. ولس لاړې څه کوي چې د ماشومانو پیمپرې دې په دا مخ ولیکه راووتلې له ارګ نه. همدا جرګه همدې ته وایي چې یو زوړ سپی د امریکانو مفتي، د امریکانو روزل شوی ګوډاګی پاپ صاحب ته راولې، بیچاره په پښو کې دا منسته ګوړیچه ګوړیچه. د طالب جان ګزارونه څه خلک معیوبه کړه، څه خلک یې لیوني کړه، څه خلک یې شل او شټ کړه، څه خلک ګمراهان سول. یو له هغو نه پاپ صاحب ده چې دا ارمان به ګور ته وړي، چې ده دا غوښتل چې دلته به د ناټو د امریکایانو حکومت وي او دی به یې مفتي وي. انشاءالله د ژوند اخرنۍ شیبې شماري او دا د ژوند
وروستۍ شیبې دي. ملګرو ما لینک اچولی د تاسو کولی شئ چې د لینک له لارې نه مې دا اچولی که نه یارو تاسو هم غږ نه کوئ. یو بیرغ تاسو نشئ زغملی. یو بیرغ د اسلامي امارت یوه سپینه جنډه چې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله پې لیکلې ده هغه نشئ زغملی. راجګېږئ دلته د ازادۍ او د خپلواکۍ خبرې کول. آزاد جرګه په څه معنی؟ زه درته وایم په دې جرګې کې به دا فیصله کېږي چې طالب زندانیان خوشې کړي. په دې جرګې کې به دا فیصله کېږي چې جنګ بس کې بس طالبان څه وایي هغه به منو سره لږ تاسو تنازل وکړئ لږ به هغوی. موږ تنازل نه کوو. د موږ سرې کرښې د 15,000 بندیان د لیست مطابق غواړو. بغیر لیسته چې 500,000 خوسې کم نه د سره منو خوسې کوئ تشویقو دې ښه کار ده. خو د لیست مطابق 4,999 بندیان چې ویم د کابل مزدوري ګوډاګۍ ادارې سره به مذاکرات یو ارمان وي او پس له دې به داسې درانه ګزارونه وګورئ چې په خپله به وایي چې دا بندیان در واخله د خدای په خاطر بس که. دې ته مه مجبوروئ د طالبانو نظامي کمیسیون چې بیا ارګ ته در ننوځي او اول ته درته وایي چې خوشي کوې که یې نه خوشي کوې. موږ خو بیا سره معلوم یو که نه. بیا به د سر ته غازیان ولاړ وي درته به وایي قلم راواخله بیا څه ورسره کوې؟ بیا هلته به شرم وي د تا دپاره. هغه د قندهار امپراتور غلام او مزدور رازق دم دا خبرې کولې خو چې کله اتل او غازي د څټ ته ودرېده بیا کم حالات شو. بیا همدغه سکاټ میلر چې نن ته ورته داسې لاس په سینه ولاړې څومره منډې ووهلې. دغه ناکام او بزدله جنرال امریکایي جنرال سکاټ میلر واوره د سړي بچای ځان نه جوړ که تړتک مړتک د ټولوه کنې موږ له دې جګړې او له دې مقدس جهاد نه ستړي نه یو. ښه په شوق دې سنګرونو ته ورځو او بیا به تر روستي عسکره پورې وجل کېږي. یو طلایي چانس ده د سره. ځان باسه که بیا یو وارې دې جګړې ته ننوتلو بیا مذاکرات سوله موله نسته. ګوره امریکانو سکاټ میلره د قندهار منډې به دې له یاده ووځي. هلته خو د یو چوچی په غېږ کې مردار شو. دلته به بیا دا ټول مزدوران د تا په غېږه کې مري او ته به ورته ګورې او اخرنی کالتوس هم لکه د مکناټن د تا په دې سر به خالي کېږي. موږ تاریخ جوړونکي یو په امپراتورانو د نړۍ باندې. موږ په تاسو تاریخ جوړو. که دې جګړې ته رادانګئ بیا مو جګړې ته شوق یې. موږ غواړو چې نوي تاریخونه په امریکانو جوړ کړو. موږ د عهد او پیمان کړی د خپل کور تر اخرني ځوانه پورې به انشاءالله توپک مځکې باندې کېنږدو او تر تاسو سره به جګړه کوو. دا جهاد مقدس جهاد به جاري ساتو. ملګرو دغه لایف خپرونه ګروپ پیج مو نه وای. السلام علیکم شهاب لیوال صاحب ستړی مشه درته وایو د کابل د مزدورۍ او ګوډاګۍ ادارې د امریکانو جاسوس شړونګا او بړینګا غوښته چې سپیناوی وکړي بیا یې د سوځېدلو موبلاینو ډرم ته ځان ورخطا کړ. دا څه لیونی دا څه شین خر یې راوستی د ارګ ته. د اشرف غني په جای که خر ولسمشر وای هغه به دغه جرګې کې یو څو دلغتې وهلې وای ناستو خرو به م ورسره هر روبر اچولی په حسابه ختمه شوې. د ده د خبرو په معنا باندې پوه شولې یو نچوړې راوړه څه شی وویلې. زه خو پوه نه شولم پښتو وه نه عربي وه نه انګلیسي وه نه فرانسوي وه نه بنګالي وه نه د ویسټ انډیز ژبه دا په کومه ژبه خبرې وکړې چې وویلې هدف یې څه شی و دا جرګه یې راغوښتې د څه شي لپاره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جناب محترم جنرال صاحب نیکی هیله او درنښت مې ومنه. دغه جرګه په حقیقت کې د افغانانو هغه حریت ازادۍ او د دوی د هغه د صلح له احساساتو باندې مړندې وهل و او دغه یو څه کرایه شوي د تش په نامه د افغانانو استازي دلته راټول کړي و چې دا د افغانانو استازي دي هم نه او کېدلی هم نشي.
دوی هغه دین پلورونکي، هیواد پلورونکي او ناموس پلورونکي ډلې دي چې تل یې د افغانستان د اشغال همداشان جګړې ته لمن وهلو کې د دوی لاس ککړ ده. او همداشان د شړنګا بابا چې تل کوشش یې کړی جګړه لا وغځوي تر څو د خپل د ادارې موده او وخت لا وغځوي او څه نور هم خپله بادارانو نه ډالرې کموي، کې همداشان دلته د افغانانو د وینو عزتونه او د دوی د سرونو په بدل کې دلته د خپله اداره قایمه کړي. نو موږ یقینا ما خو د ده خبرو څه برداشت ونه کړه، د تل په څېر دروغونه، د تل په څېر همداسې لاپې شاپې او تکراري خبرې، تکراري پروژې. لیوال صاحب هغه د ټاپي پروژه بیا لکه څه شروع کړله، وایي د هر افغان کور ته ګیس هم لاړه. دا څه حساب دی یاره؟ دا خو هلک دي. او جنرال صاحب محترم، زه شاهین زمری صاحب ته سټوډیو ته باره نه جګېږي، یا ورته لایف خپرونې نه وځه بیا راشه دلته ماته نښان ښیي چې وضعیت اساس د خرابه ده، یا ورته وځه بیا راشه. داسې یو څو زمري په کار دي. مهرباني لیوال صاحب. او جنرال صاحب محترم، دغه سړی حافظه نه لري، لیونی ده که ځان په لیونتوب ولی. ما مخکې چیرې رسانو کې د ده په هکله خبرې اورېدلې وې، لکه ولی الله شاهین صاحب لکه یو پوسټ کړی و، وایي دا سړی لیونی نه ده، دا په قصد د خپله خبرې لیونتوب خبرې کوي، ګواکې دا چې د ما ذهن کار نه کوي یا په ما بوج ده یا داسې هسې. خو د ده د کمپاین په وخت کې یوه خبره هم د ده له خبرو نه شکایت نه و ثبت شوی. غني د داسې یوه خبره کړي چې ده په مقابل کې بیرته ثبت شوي. نه عقاب صاحب هغه شهاب لیوال صاحب کاملا د دې خبرې ګوره په همغه انتخاباتي کمپاین کې د خره ونې ته وخېژول. ولې نه دي کړي؟ په همغه انتخاباتي کمپاین کې کوچیانو ته ویلې وایي زه دوساره ډول باندې عادت یم، له یو خوانه به م وهم له بلې خوانه به م وهم. ذاتي غلطي څه رقم وي؟ همغه کمپاینرانو د ده پرتوګونه ونه ویسته. خیاطان ستړي دي عادته چې چا کمیسونه او پرتوګونه ګنډه، هغوی خپله نن بربنډ ګرځي، نه وی نه د خبر کم. د ده سکشویان، د ده خیاطان، د ده کمپاینران هغه لګیا دي ده پسې اوس نن سبا ده پسې خبرې کوي چې تباسې مونږ دې غرق کړلو. د ده کمپاینرانو په غټو غټو جلسو کې. او یو نوې خبره دا ده، هغه د جرګې نه کامرې مامرې خبریالان یې ټول ویستلي دي، وایي دغه جرګې کې مې یو څو کسانو پرتوګ ویستلی ده. الله دې وکړي چې دروغ وي، ځکه بده خبره ده د پرتوګ ویستل بیخي د دوی عادت شو. نو داسې ښکاري چې جرګه ګډوډۍ ته لاړله، جرګه بیخي قصه یې مفته شوله او ډېرو خلکو پکې نورې اپلاتې پپلاتې کړي. یو بل کس پاپسیا پې په بوټ وهلی ده، نو هغه د بوټ زور نه لري، هغه خو چې همداسې به عمر ته وکړي مړ کېږي. مهرباني. او جنرال صاحب محترم، په دې جرګه کې یقینا داسې خلک نه دي ناستې دا د افغانانو له درده دردمند وي. دوی باندې چاپي راغلي، د دوی کورنۍ شهیدان شوي، د دوی کورنۍ د دوی کور ژوند زندګي تباه شوي، 18 کاله د دوی په کورونو او عزتونو باندې لوبې شوي. دا هغه کرای شوي خلک دي چې دلته د افغانانو له درده نه دي دردېدلي. دوی په تېر 18 کلن اشغال کې دوی مزې وکړې، چړچې وکړې، دوی بلډنګونه جوړ کړي، په لنکلوزر او زرې موټرونو کې ګرځي، او نن هم د ډېر قوي امتیاز په بدل کې دوی دې جرګې ته رابلل شوي او راغلي. لیوال صاحب نه پوهېږم چې څه ستونزه به وي. دلته ملګري راځي، زه یو سکرین شاټ د دوی اخلم. زه نشم کولی چې دوی لایف خپرونې ته راوچت کړم، ځکه چې هلته ماته سیګنال باندې کرښه راښکلې ده چې دوی سیګنال مشکل ده. ګورئ ملګرو، زه تاسو راجګوم، خو دغلته وګورئ، دلته ماته اجازه نه راکوي زه تاسو باره راجي کړم. مینې کرښه پې باندې هغه راغلی ده چې د تاسو سیګنال هغه نه ده، برابر نه ده، او نه پوهېږم چې څه به ستونزه د مهرباني وکړه لیوال صاحب. او جنرال صاحب محترم، ګوره دغه له عقل او له منطق سره خلاف عمل ده چې ته خلک رابلې. یقینا دا خلک د افغانانو استازي وای، دوی به یو بااحساس افغان به راپاڅېدلی او د دې شړنګا په داس مخ په د پوز به په سپېړ سره ولی چې ته موږ رابلې جرګې ته او له موږ نه دا غواړي چې د تاسې بچیان خوشي کړو، د تاسې 400 بچیان خوشي کړو. څه دا 4,600 طالبان چې تا خوشي کړل، دوی څه د چرګانو په غلا کې ګیر شوي وو، دوی څه کمبل تور درلودلو، دوی خو طالبان وو. دوی هر یو 18 کاله قیدونه درلود، همداشان په ډېر قوي حملاتو کې چې د بیزونو باندې د امریکایانو بیزونات سیایي مرکز باندې چې دوی بریدونه کړي، په داسې قضایو کې دوی ښکېل خو بیا هم خلاص شول. دا 400 بندیان مخکې خو دروغ مو ویل چې دا پنجابیان دي، دا نه چچنیان دي، د نورو هیوادونو دي. بیا خپله خبري کنفرانس جوړ کړ چې دا بیروني خلک نه دي، ټول افغانان دي.
منګه جرګه رابرو او دلته له تاسو غواړو چې دوی خوشي کړو که نه. حقیقت کې ګوره دغه زه افغانانو باندې ښه کوم، دغه اداره او دغه خلک نه د منګه د تاسې په د وینو په غم کې دي، نه د عزت او د ناموس په غم کې. راځئ سر خلاص کوي او د جرګې ته د راغلي شوي خلک دي، والله که د افغانان او د افغانانو له درد دردمند اوسېږي، داسې کراه شوي خلک دي. هسې جرګه د دې لپاره جوړه شوې دوی کوشش وکړي او د خپل د ادارې موده وغځوي، یا همدا د امریکا پالیسي اوسېږي چې خپله هغه خواخوږو ته وښیي چې افغانان ګوري په جرګې کې هم سره جوړ نه راځي، نو موږ ته اړینه ده چې له دې ځای نه ووځو. شاید دا یوه استراتیژي د امریکایي یا د غني دغه بل یو کوشش وي، آخري وروستۍ هڅه وي. شهاب لیوال صاحب که په لاندو ټکو راته ووایې که چېرته امریکایان بیا د جګړې ته راګرځي، د اسلامي امارت پالیسي د تاسو عزم د تاسو ارادې څه شی دي؟ که امریکایان بیا د جګړې ته ته د دې سنګر یو له هغه مجاهدینو نه چې دغه د امریکایانو په خلاف د جګړه کړې ده، جهاد یې کړی، مقدسه فریضه دې ادا کړې، که چېرته امریکایان بیا غواړي دې جګړې ته راوګرځي، لایحه عمل مو څه شی ده؟ جنرال صاحب محترم، موږ له جهاده ستړي نه یو او د جهاد لپاره قربانۍ مو ورکړي، وینې مو تویې کړي دي او جهاد کې موږ عزت لټو او جهاد د موږ د ژوند هغه هیله او آرزو ده او د امریکایانو په مقابل کې جهاد خو خوند راکوي. باور په خدای وکړه چې موږ داسې ملګري لرو، استشهادیان لرو چې کله له امریکایانو سره تړون وشي د دوی د وتلو موده احمد بلال دوباره راشئ، د دوی د وتلو موده اعلان شوه. کله چې د دوی د وتلو موده اعلان شوه، د موږ فدایانو زړه چې موږ به څنګه بیا استشهاد ته لاړ شو او د دوی په مقابل کې خپل بدنونه د الله د رضا لپاره دفاع کړو. موږ د دوی مقابل کې له جګړې ستړي نه یو، عزمونه مو قوي دي. لکه څنګه چې 15 شپې نه کېږي د موږ ورور په شهادت رسېدلی، همداسې 8 ملګري مو شهیدان او زخمیان شوي دي. یقین وکړئ چې موږ ته دا احساس رابخلی چې د دوی د غچ د دوی د وینو د ګټلو لپاره د خپل سرونه قربان کړو، د خپل ځانونه قربان کړو.